فقال قال اهل الحق حقائق الاشیاء ثابتة والعلم بها متحقق. دا پاس د شارح عبارت ثم لما کانا دا دی را روان متن د پاره چې دی یو تمهید دی. تمهید په څه طریقه باندې دی؟ دې ځای کې د علم الکلام مقصد دا چې نوم ورته موږ او تاسې کېښوده هو علم التوحید، د دې علم نوم علم التوحید دی او علم الصفات دی. نو مولوی صاحبانو په دې علم کې د رب العالمین د ذات او د الله تعالی د صفاتو اثبات دی، او قانون دا دی چې د رب العالمین د ذات اثبات چې موږ او تاسې کوو نو دلیلونه دوه قسمه دي، یو ته برهان انی وی او دویم ته برهان لمی. برهان لمی کې یا راغلی د منصوب بسوی لم او لم علت ته وی، چا ته وی؟ او دی برهان ته برهان لمی ولی وی ځکه په دې برهان کې هم استدلال وی د جانب د علت نه په معلول باندې، استدلال وی د جانب د علت نه. او دویم مولوی صاحبانو برهان انی دی، انی کې یا راغلی د منصوب بسوی ان، منصوب بسوی نو چې منصوب بسوی ان شا نو برهان انی ته انی ولی وی ان اثر ته وی په دې کې هم چې دی استدلال وي د جانب د اثر نه په مؤثر باندې، د جانب د اثر نه. او دغې دپاره مثال تاسو دا د منطق په کتابونو کې پیش کوئ نو کله تاسو وایئ چې پلانی سړی ګرم دی، پلانی سړی هلکه ګرم ولې دی وایي ځکه تبه ده، یا خلک وایي د پلانی سړي تبه ده، نو چې تبه ده نو دا تبه چې تبه شوه نو دا ګرم دی. اوس دا ګرمایش اثر د چا دی؟ د تبې. که چېرته استدلال د ګرمایش نه په تبه باندې وه دې ته ویلی کېږي برهان انی، استدلال د جانب د اثر نه دی په مؤثر باندې. او که چېرته دا استدلال د تبې د لوري نه په ګرمایش باندې نو دې ته ویلی کېږي برهان لمی. ولې؟ ځکه استدلال پکې د جانب د مؤثر نه دی. په دې ځای باندې تاسو ورسېدلی چې کله برهان دوه قسمه شه نو دا د رب العالمین د ذات اثبات او دغه د صفاتو اثبات چې موږ کوو نو دا اثبات دا په برهان لمی باندې نه کېږي. ولې؟ ځکه رب العالمین لره لم نشته، الله تعالی لره علت نشته دی، بل الله علت کل شی، بلکې الله تعالی علت جاعلی د هر یو شي دی. نو چې الله تعالی علت جاعلی د هر یو شي شه نو برهان لمی باندې خدای اثبات نه کېږي، نو اثبات به موږ په چا کوو؟ په برهان انی. او برهان انی چاته ویل؟ هغه چې استدلال د جانب د مخلوق نه په خالق، یا استدلال د جانب د اثر نه په مؤثر باندې. نو موږ به رالګېږو څه شی به کوو؟ دا به وایو چې مخلوقات شته، منطق کتابونو کې درته وایي اصوانع موجود، وجه څه شی دی؟ ځکه مصنوعات موجود دي او وجود د مصنوعاتو دلالت کوي په وجود د صانع باندې. نو استدلال دا شو چې صانع موجود دی. خو دا استدلال چې موږ او تاسې کوو مولوي صاحبانو په دې طریقه باندې موږ او تاسو یې کوو چې ته وګوره مخلوقات شته، مخلوقات دا ممکنات دوی تقسیموي دو اقسامو ته، یو ته مولوي صاحبانو جواهر وی او دویم ته څه شی وی؟ احراز. یو جواهر دی او دویم پکې څه شی دی؟ د جواهرو نه دوی تعبیر په اعیانو سره کوي، یو اعیان دی او دویم څه شی دی؟ نو چې ممکن عرض دی او عین دی. وروستو دا خبره تفصیلا درته ثابتوي چې عین هم څه شی دی؟ حادث، او عرض هم څه شی دی؟ نو چې عین هم حادث شو عرض هم حادث شو نو ممکن حادث شو. چې ممکن حادث شو نو د هر حادث د پاره محدث پکار دی، د هر حادث د پاره یو محدث پکار دی او پیدا کوونکی پکار دی. نو پیدا کوونکی د دغه حادث نو د کې خو احتمالات عقلي درې وه، کیدای شي چې هلکه دا حقایق درې دي. د ممکن ته به وجود چا ورکړی؟ ممتنع به ورکړی. د ممکن ته به وجود ممکن ورکړی. د ممکن ته به وجود واجب ورکړی.
ممتنع خو ممکن ته وجود نشي ورکولی ځکه ممتنع کې امتناع پرته ده امتناع عدم دی او عدم ظلمت وي او کوم شي کې چې خپله ظلمت دی نو هغه به بل شي ته وجود څه ورکړي ممکن ته وجود ممکن هم نه دی ورکړی نو چې نه دی ورکړی مولوي صاحبانو په دې خاطر باندې ولې وایي دا ممکن ته چې وجود ممکن ورکړي نو دا خو خپله ممکن دی دا مخکنی موجود خپله ممکن دی نو ده ته به هم چا وجود ورکړی نو چې ده ته چا وجود ورکړی نو وجود چا ورکوي ده ته وجود ممکن ورکړی هغه بل خپله ممکن دی بیا هغې ممکن ته وجود چا ورکړی دا سلسله هم داسې مخکې ځه نو یا به په یو ځای ودرئ او یا به نه که چېرته ودرئ نو دور لازمیږي ممکن به یو ممکن به په بل ممکن موقوف شي او که چېرته یې نه ودرئ تسلسل راځي او دور او تسلسل دواړه باطل دي دي چې تسلسل د بطلان دلیل را روان دی دې کتاب کې نو چې هر کله موجود د ممکن نشه نو دا خبره متعینه شوه چې موجود د ممکن هو الله سبحانه وتعالی دا واجب ذات دی واجب تعالی موجود د چا دی د ممکناتو دی نو دا د کتاب کې په دې طریقه باندې او په دې نمط باندې د رب العالمین د ذات اثبات دی او دغه د وجود اثبات دی خو لیکن په دغه استدلال کې چې دا موږ استدلال د جانب د مخلوق نه په جانب د خالق کوو نو په دې استدلال کې موږ او تاسو ته بنیادي خنډ دی هغه خنډ څه شی دی استدلال چې موږ او تاسې د جانب د ممکن نه کوو په چا باندې په واجب تعالی باندې دلته دوه شیان ضرور دي مولوي صاحبانو یو دا چې د ممکناتو وجود ومنئ چې ممکنات موجود دي یو او دویم استدلال په هغه صورت کې کیږي چې یو شی موجود وي نو دغه د وجود ترڅنګ ستا علم هم په دغې شي باندې وي ولې که یو شی موجود دی او ستا پې علم نشته دی نو ته به استدلال څه وکړي نو استدلال چې ته کوې نو څو شیان پکار دي دوه وجود او په دې شي باندې به د علم وي او دا شی به څه شی وي نو بیا به ته رالګېږي څه شی به کوي استدلال به کوي نو موږ وایو ممکنات شته علم هم زموږ پې شته نو چې ممکنات شته او علم هم پې شته نو رالګېږو بیا استدلال کوو په چا باندې په وجود د رب العالمین باندې یو ګمراه جماعت دی چې هغې جماعت ته سوفسطائیه ووایي دا سوفسطائیه رالګېږي وایي ممکنات د سره موجود نه دي درې ډلې دي پکې یو پکې عندیه ده بل پکې عنادیه ده بله پکې لا ادریه ده عندیه وایي وجود د ممکناتو دا زموږ د اعتقاد تابع دی ان اعتقدنا شیئا که موږ د یو شي اعتقاد وکړو چې دا شی شته نو شته او کوی چې نشته نو نشته دا د اعتقاد تابع دی عنادیه وایي د سره شته نه بالکل ممکنات شته نه لا ادریه وایي موږ ته پته نشته دی نو چې شته او که نشته نو دا یو جماعت چې وایي چې ممکنات د عنده تابع دي یا بالکل ممکنات شته نه حقایق شته نه نو چې حقایق نشته دی نو حقایق نشته او بل جماعت وایي علم پې نه لرو چې شته که نشته دی نو دا دواړه جماعتونه هغه چې وایي حقایق او ممکنات نشته او بل وایي علم پې زموږ نشته دی نو دا خو په دغې اساسي او بنیادي استدلال کې زموږ او ستاسو دپاره خنډ دي نو چې خنډ نو شارح راغی ماتن د اول نه دا خبره کوي په دې ګمراه جماعت رد کوي وایي چې قال اهل الحق حقائق الاشیاء ثابته والعلم بها متحقق اهل الحق وایي چې حقایق د اشیاء ثابت دي هغه اشیاء چې موږ ورته عقیده د وجود لرو نو هغه رښتیا موجود دي په نفس الامر او په واقع کې او بیا وایي چې په دې شیانو باندې موږ علم هم لرو موجود هم دي او علم مو هم ورباندې شته نو چې موجود هم دي او علم مو هم ورباندې شته دی نو دغې نه بعد رالګېږو بیا څه شی کوو استدلال کوو د دې عبارت غرض دغه شی دی تر یو ځای پورې تاسو اوس ورته ګورئ ثم لما کان دی وی هر کله چې مبنا د علم الکلام وه على الاستدلال بوجود المحدثات چې مونږ استدلال کوو په وجود د محدثاتو باندې على وجود صانع په وجود د صانع او په توحید د صانع او په صفاتو دغه او په افعالو د هغه استدلال د کوم لوري نه کوو د محدثاتو د وجود نه استدلال کوو په وجود د صانع په صفاتو د هغه او په توحید د هغه او په افعالو د هغه دا ولې ځکه تاسو ته ما ویل چې هلته خو موږ او تاسو چې دلته استدلال کوو نو برهان یې نه دی برهان علمي خو نشته ځکه رب العالمین لاره علم نشته ثم الانتقال بیا د دغې عقیدې نه موږ او تاسو انتقال کوو الی سائر السمعیات نورو سمعیاتو ته چې الله تعالی دې ومنه نو دغه قانون به منې چې هغه څه شي وي هغه به منې نو هغه وایي ما پیغمبر در لېږلی هغه به منې هغه وایي ما کتاب در لېږلی هغه به منې بیا وایي په دې کتاب کې چې کوم احکام دي نو هغه به منې نو دا سایر سمعیات دا نور سمعي دلایل دا به په دې باندې دغې نه بیا انتقال کوو نو چې هر کله طرز و طریقه داسې وه
نو ناسبت تصدیر الکتاب نو مناسبه ده چې مصدر کی دوی دا کتاب بالتنبیه په آګاهی باندې علی وجود ما یشاهد په وجود د هغه شی چې هغه مشاهده کیږي د اعیانو نه او د اعراضو نه چې کوم شی چې موږ وینو اعیان او اعراض دا موجود دی یو او تحقق العلم بها او علم په دغه اشیاء هم متحقق دی ځکه د استدلال د پاره دا دوه لارې دي شی شته او موږ په علم هم لرو نو بیا ویلی توسل بذالک د دې دپاره چې ورسیږي په دې سره الی معرفت ما هو المقصود الاهم معرفت ته هغه شي ته چې کوم شی څه شی دی مقصود اهم دی معرفت ته هغه شي ته چې هغه مقصود نو دی وجه نه دی راغی نو فقال ویل قال اهل الحق حقائق الاشیاء ثابته والعلم بها متحققون د عبارت دې غرض د پاره راوړی نه د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ